د وحدت غختلی صف مماتوي اختلافات خپل منځي اختلافات. ډیر خلک دا وایي چې که چیرته دا مکتبونه هغه روان نشي او پانتونونه روان نشي نو ټوله نړۍ هغه د موږ نه خفه کېږي. نو ټوله نړۍ خو کفري نړۍ ده، کفري دنیا ده، کفري ممالک دي، هغه د موږ نه خفه شي. هغوی چې د موږ نه د یو شي مطالبه کوي په دې باندې تاسو نه پوهېږئ چې دا به حلاله مطالبه وي که به حرامه وي. هغه زموږ د کامیابۍ دپاره دي. امریکا زموږ کامیابي غواړي، یهود زموږ کامیابي غواړي، نصوارا زموږ کامیابي غواړي. دا مطالبه خو د هغوی ده. نو په دې باندې ځان پوه کول پکار دي چې کافر همیشه چې څه غواړي هغه به زموږ د بربادي دپاره غواړي، زموږ د هلاکت دپاره به غواړي. یهود غواړي، نصوارا غواړي، کفري ممالک، کفري نړۍ هغه غواړي چې په مسلمانانو کې فاحشه، زناکاري، بدکاري دا خوره شي او د زناکاري او فحاشي او خرابي خورېدو یو سبب او یو ذریعه هغه په داسې بې حجابه طریقې سره پانتونونه ویل او مکتبونه ویل دي او د زنانه ولو کور نه د باندې راوتل دي. دا د بربادۍ او د فحاشۍ او د فاحشې دا یو ذریعه ده چې دا په دې سره خورول کېږي. او غرب همدارنګه لکه مطلب کفري نړۍ هغه غواړي چې مسلمانان په دغه طریقې سره د هلاکت سره مخامخ. او دا خبره چې که موږ دا خلاص نکړو نو اول خو په دې باندې پوه شئ چې دا مطالبات د غرب دا زموږ د کامیابۍ دپاره نه ده. هغوی زموږ کامیابي غواړي نه، زموږ کامیابي په شریعت کې ده، د الله په احکامو کې ده، د شریعت په احکامو کې ده. شریعت دا تقاضا کوي چې د زمانه کې دا شان بند شي. او دا د غرب او د کفري نړۍ د امریکانو د اروپایانو هغوی هېڅکله زموږ کامیابي نه غواړي. هغوی چې کومې مطالبې کوي پوه شئ چې دا سل په سلو کې زموږ هلاکت غواړي، زموږ بربادي غواړي، د مسلمانانو بربادي غواړي. اوس خلک وایي چې که چېرته د ښځو مکتبونه خلاص نشي او دا مکتبونه خلاص نشي، پانتونونه خلاص نشي، د ښځو تعلیم روان نشي، دا بې حجابي روانه نشي، نو بیا به د افغانستان اسلامي امارات هغه په رسمیت ونه پېژندل شي او دلته به قحط راشي، قیمتي به راشي او مشکلات به لکه مطلب هغه راشي. نو زه وایم چې په دې باندې ځان پوه کړه چې رزق هغه په اسمان کې ده. رزق نه د امریکې سره ده، نه د اروپا سره ده، نه د برطانیې سره ده. کوم مسلمان چې د عقیده لکه مطلب هغه لري چې که چېرته کافر زموږ ملګرتیا ونه کړي، موږ په رسمیاتو ونه پېژني، موږ به د لوږې سره مخ شو. نو دا دې پوه شي چې دا په هغه پروردګار چې اسمان او ځمکه پیدا کړې ده او ټول انسانان پیدا کړي دي، د ټولو رازق ده، هغه په دغه پروردګار پوره توکل نه لري. په عقیدې د انسان کې خرابي ده، عقیده یې خرابه ده. دی باید لکه مطلب خپله عقیده روغه کړي او د داسې عقیدې نه پرهیز وکړي. موږ مسلمانان هېڅ نه امریکې ته ضرورت لرو، نه اروپا ته ضرورت لرو، نه غرب ته ضرورت لرو، نه کفري نړۍ ته ضرورت لرو. موږ مسلمانان باید اسلامي نظام ته خلک په دې رنګ باندې رنګ کړو. دا نه چې د خلکو سره موافقت وکړو چې موږ په رسمیاتو باندې وپېژني، کنې بیا لوږه راځي. کله وحاشا هېڅکله دا نشي کېدلی چې موږ د الله په دین باندې ولاړ یو، د الله پاک د دین په احکامو دی ولاړ یو، هغه د عملي کوي او موږ د لوږې نه مړه کېږو. ولې ډوډۍ د امریکې په لاس کې ده؟ آیا دا غله د اروپا په لاس کې ده؟ آیا زموږ رزق د کفري نړۍ سره ده او که نه د هغه پروردګار سره ده چې هغه ځمکه او اسمان پیدا کړی ده او موږ یې پیدا کړي یو؟ رزق د پروردګار سره ده. رزق نه د امریکې په لاس کې ده، نه د اروپا په لاس کې ده، نه د کفري نړۍ په لاس کې ده. موږ که په رسمیاتو وپېژنیم چې الله څه مقدر کړي هغه به کېږي، او که په رسمیاتو مو نه پېژني چې څه الله مقدر کړي هماغه به کېږي. بل شی نشي کېدلی. دا عقیده غلطه عقیده ده چې که چېرته رسمیات نه وي او د کافرو سره تعلق نه وي، د کفري نړۍ سره تعلق نه وي، موږ به بیا د لوږې نه مړه شو. دا بالکل غلطه عقیده ده. کوم مسلمان چې دا عقیده لري نو هغه دې په دې باندې پوه شي چې دی کامل مسلمان نه ده، د ده په عقیده کې خرابي ده. دی د خپله عقیده سمه کړي، خپله توکل د سم کړي، خپل ایمان د باید دی سم کړي. محمد بابیا وزری را پوي غږ د صلح برازي، غږ د صلح برازي. سپین بیرغ محمد بابیا وزری را پوي غږ د صلح برازي، غږ د صلح برازي. خدای به ورکړي حنفي دا مذهبي اختلافات خپل منځي اختلافات.